د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې نه مدینې شریفې ته د هجرت خبره مې شروع کړې وه او یوه حصه تېره جمعه ما وکړه. بیا مې دا درته ووایي چې درې شپې رسول الله مبارک په غار ثور کې تېرې کړې، نو بیا د غار ثور نه مدینې شریفې ته روان شو. د څلورو کسو قافله وه او دوو خانې وې، یو حضور پاک و، یو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او یو ورسره د خدمت دپاره عامر ابن فهیره و، یو ورته لار ښودونکي و چې لارې ورته ښوله عبدالله ابن اریقط. دې کافرو مشرکو د قریشو خو لارې ورته معلومې وې با اعتماده و، دا خلک به و با اعتماده، بیا خو به چا اعتبار نه کو، دا به قافلو سره تل لارې ورته معلومې وې او قافلې به یې بوتلې. نو رسول الله مبارک ورسره په اجرت خبره کړې وه، نو د څلورو کسو قافله دا په طرف د مدینې منورې روانه شو. دا سویم تاریخ و، څوک وایي دا د دې سفر دیرشم تاریخ و، څوک یو کم دیرشم یادوي، او عام علما وایي چې نه د ربیع الاول لومبې تاریخ و. روان شو د مکې نه، او ما درته تېره جمعه ویلي و چې ډېر په دردبندۍ حضور پاک د مکې نه لا، او چې کله ته نو سترګو مبارکو نه اوښکې به یې دی ژړلې، او مکې ته بار بار ګوري. ما حبک الی، ما ته څه خوښی، ډېره زیاته مینه مې ده درته. لولا ان قومک اخرجونی ما سکنت غیرک، که زه ستا قوم نه وې ویستلې مجبور یې کړم، ما به ستا نه بار جون نه وې تېر کړی. په لاره روان شو، مزل شروع شو، خو په داسې طرف باندې عبدالله ابن اریقط روان کړل چې هغه مشهوره لاره نه وه، د مکې نه باروبار نشیبي علاقه وه، په هغې یې وویستل د دریاب غاړې ته. ځکه چې سنګ دوی روان شو غار ثور ته ووتل، حضرت علی رضی الله عنه حضور پاک په خپل بستر سملولی و، سار ورللو په کور ورننوتل، حمله وکړه چې ویې کړه حضور پاک نو په بستر د حضور پاک باندې حضرت علی ملاستو. وی څه شو نبی علیه السلام؟ وی ما ته پته نشته، د شپې وتې دی نه یم خبر، په کمه ووت نه یم خبر، بس ووت دی یې بوته بیت الله شریف حرم ته یې بوته، نظربند یې که، خو بیا پرېښود. بیا ابوجهل ورغی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه کره چې دلته به راغلی، وی پلار دې څه شو؟ وی زه نه یم خبر. بی بی اسما وی دا لک عمر یې کم دی، وی ابوجهل ظالم ماله داسې سپېړه راکړه، داسې سپېړه، حالانکې جینکو له وړو له څو ګزارونه نه ورکوي، داسې سپېړه یې راکړه چې زما غوږ وشلېده او د هغه غوږ نه مې والی لاندې پرېوته. څه شو؟ مې ما ته پته نشته، نه یم خبر. فوراً هغې میټینګ راغوښت، هنګامي میټینګ. ابوجهل چې دا دې سړی خو رانه ووته، بېګا د شپې په کومه ووته او کوم خواله، خو پته ده چې مدینې ته تللی، ځکه ملګري مدینې ته لېږلي دي، ده سره به څه کوو؟ بس انعام یې ویسته، که چا حضور پاک جمدې راوست او یا د هغه سر مونږ له راوړو، نو د سلو اوښانو انعام به ورکوو. سلو اوښان ډېر شی و، دقه رنګې که چا ابوبکر جمدې راوسته او یا سر مونږ له راوړو، د سلو اوښانو انعام به ورکوو. په دواړو کې د 200 اوښانو انعام وویسته. اوس هم بعضې خلک انعام وباسي چې که دا زمونږ مخرور دی او که دا مونږ له چا ونیوه نو دونه انعام به ورکوو. د دواړو په سرونو کې د سلو اوښانو انعام، نو خلک ورپسې شو. د مدینې په لارو خلکو اسونه او اوښان اوزغلول، ځکه سل اوښان داسې وې لکه دې زمانه کې سل موټرې چې وي. اوښ ډېر قیمتي شی دی، ډېر قیمتي. منډې او یو زغل، خو حضور پاک خو غار ثور کې 3 شپې تېرې کړې، دوی منډې ووالې. 3 ورځې پس دوی قلار شو چې زه به زمونږ د ګوتو نه وتېرې. نو رسول الله مبارک راووت د مکې نه په داسې لار چې ښکته لاره وه، چاته پته نه وه، په پټه غوندې لار روان شو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي شا شاته مې کتل چې خدایا څوک راپسې رانشي. اگر چې دې وخت کې مونږ لږ بېطبې شو چې 3 ورځې کې د دوی به دا خیال چې اوس به د مدینې خوا ته نږدې شوي، خو بیا هم پته نه لګي، څوک هم ونه ویني، څوک راپسې رانشي، کله شاته کله مخکې. او د ابوبکر صدیق د رسول الله مبارک همزولی خو لږ یو کوټې په شکل مشر ښکارېده، شکل مشر. نو دی به په اوښه شاته او نبی علیه السلام به مخکې کېناو او په هغه بله اوښه نور دواړه ملګري. نو چې چا به نه پیژندل ابوبکر خو سفر د تجارت کړی وي پیژندل کېده،
نو چا به وله مخې ابوبکر دا څوک دی چې دا مخکې د نه ناست دی خلکو به وی چې دا کشر دی څوک دی وی هذا رجل یهدیني السبیل دا سړی ماته لاره ښایي نو خلکو به وی چې ګنې د دې سفر لاره ورته ښایي او د پیغمبر مبارک مقصد دا و چې ماته د جنت لاره ښایي وی په دغه ورځ هم سفر وکړه ټوله ورځ سبا په دغه شپه هم ورپسې سفر وکړه سبا هم سفر وکړه یو شان روانو نو چې سبا له داسې 11-12 بجې ټیم شو هغه زمانه کې ګړی نه وي خو اندازه داسې وه نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وی زم ستړی وم حضور پاکم ځکه یو شواروز تقریبا مزل شو یو تیږه مې صحیح کړه غټ کاڼی لوی او د هغې لږ سورې نو یې هغې له ورلمه یو شپونکي هم دې سوري له را روانو ګډې چیلی ورسره وې هغې را شړلې خو خیر زه ترې مخکې شوم هغه د کاڼي سوري له موږ ځان ور ورسو خو خان یې ادرک سملولې او ما یو څادر د کاڼي په سوري باندې مې خور شګو د پاس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې عرض وکړو چې د الله رسوله په دې سوري باندې دلته سمله نبي علیه السلام سم وده شو او زه ګیر چاپېره ګرځېدم څوکۍ مې کوله خدای مکه څوک رانشي ما خوب ونه که خو حضور پاک مې وده که وی دغه چیلو والا ته مې وی چې لکه هل فی غنمک من لبن د ګډو چیلو کې د پیش شته وی هغې وی چې او وی وایي چې څوک یې وی د پلانکي مرایې ما اما وپېژن ما ویل یو ګډه چیله را لوله شه بیخه وی ما سره یو کاسه وه د لرګي سامان کې مې ځان سره وړې وه امې وله ورکړه او هغه شپونکي ته مې وی چې لاس وڅنډه د خاورو شګو نه هغه لاس وڅنډه مې د چیلې د غولانځه موله وڅنډه هغه هم وڅنډل او پی راته کاسه ډکه کړه پی هم ګرم و موسم هم ګرم دی نو ما پکې اوبه واچو چې لسي ته جوړه کړم او لږ یخ رسول الله صلی الله علیه وسلم راویښ شو نو راوړېدل یو څه ناڅه ما پې هغه پی وڅکل زه مې خوشحاله شم وی ما ته وی ابوبکر د تلو ټیم نه دی برابر مې د الله رسوله برابر بیا په اوښانو سواره شو روان شو سراقه ابن مالک مدلجي دا د مکې په غټو مضبوطو خلکو کې و کوم چې ورته غټ بدماش وایي هغه وی ناست وم لرو کې وی دی کې یو سړی راغی وی ما ته وی چې لکه په پلانکۍ لار باندې مې څه کسان ولیدل په اوښانو باندې سوارو د لرې ځای نه مې ولیدل هلکه دا محمد دی چېته صلی الله علیه وسلم وی زما خو شک راغی خو ما وی هسې نه بل څوک رانه مخکې شي او انعام هغه ونه ګټي ما وی نه